سلام مینوالو د نجیب زدران سره ځانګړي مرکه له لومړي څخه مو لاندې پوښتنې کړې دي. د لومړي ځل لپاره د رسمي کرکټ کله وکړو د افغانستان په کومه لوبډله کې د لومړي ځل لپاره ولوبېدلې کرکټ ته ډېر چا هڅولې په ملي لوبډله کې د اخیستلو زیری در باندې چا وکړو د شاټ پیچ په لوبولو کې د څومره کار کړی بهرني لیګونه څومره ګټور دي په کومه لوبه کې په سوځېدلو ډېر خفه شوي د کوم بهرني لوبغاړي لوبه ډېره تعقیبوي کوم ارمان لري او مینوالو ته څه پیغام لري. د نجیب الله زدران ځوابونه زموږ پوښتنو ته څه دا رنګوو. د لومړي ځل لپاره مې رسمي کرکټ د افغانستان کورنی کرکټ کړی دی. د افغانستان لپاره په لومړي ځل د 15 کلونو په ملي لوبډله کې لوبېدلی وم چې 2008 کال او د لوبډلې مشري مې هم کوله او ټولو لوبو مې ګټلې وې. کرکټ ته تر مور پلار وروسته نوروز منګل رئیس احمدزي او کلیم خان صادق ډېر هڅولی یم. په ملي لوبډله کې د اخیستلو زیری راباندې نوروز منګل او په 15 کلونو کې د اخیستلو زیری راباندې کریم خان صادق کړی او د شاټ پیچ په اړه تاسو پوښتنه کړې نو باید د شاټ پیچ په اړه ووایم چې له تېر یو کال راهیسې خواریانې په دغه برخه کې کوم او د نوروز منګل څخه وروسته د مشر روزونکي لانس کلوزنر او د هند مشهور لوبغاړي یوراج سنګ نیکې مشورې راسره شاملې دي او الحمدلله په دې برخه کې دومره ستونزې اوس نه لرم. بهرني لیګونه ډېر ستر لیګونه دي او په هغې کې د لوبېدلو څخه سړی ډېرې تجربې ترلاسه کوي. همدارنګه په هغې لیګونو کې ټول ستر لوبغاړي وي او د هر لوبغاړي څخه بېلابېله تجربه ترلاسه کولی شي. تاسو پوښتنه کړې چې په کومه لوبه کې د سوځېدلو څخه وروسته ډېر خفه شوی یم. زه په نړیوال جام کې د سریلنکا په وړاندې تر سوځېدلو وروسته سخت خفه شوم ځکه زموږ له حالت څخه لوبه ووتله. د بهرني لوبغاړو په تعقیب باید ووایم چې زه د هند مشهور لوبغاړی یوراج سنګ ډېر تعقیبوم. نجیب الله زدران د دې پوښتنې په ځواب کې چې کوم ډول توپ اچوونکی ښه لوبولی شي وایي پخوا به مې سپینر ښه لوبول خو اوس چټک توپ اچوونکی ښه لوبوم او علت یې دا دی چې هغه مهال زه توپ اچونې ته راځم توپ اچوونکي چټک وي او چټکه توپ اچونه هغه مهال زیاته ترسره کیږي او ضرورت وي. همدارنګه له دې پوښتنې په ځواب کې چې له سفر څخه وروسته په کور کې څو ساعته تمرین کوي وایي په کور کې د یو ځانګړي پلان مطابق 15 ساعته تمرین کوم. همدارنګه د دې پوښتنې په ځواب کې چې په سفر کې د کوم لوبغاړو سره زیاته ناسته پاسته کوي هغه وایي ټول لوبغاړي مې لکه د ورونو دي خو د شهزاد محمدي عثمان غني او نوین الحق سره زیاته ناسته پاسته کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې له څه شي څخه ډېره کرکه لري وایي له بدنیتۍ څخه. همدارنګه کله ډېره غوسه درځي په ځواب کې وایي کله چې وسوځېږم. او د دې پوښتنې په ځواب کې چې څه ډول ژوند یې خوښ دی وایي ساده ژوند مې ډېر خوښ دی. همدارنګه له نوموړي څخه مو وپوښتل د افغانستان په ولایتونو کې دی کوم ولایت ډېر خوښ دی هغه وایي ټول ولایتونه مې خوښ دي خو ننګرهار راباندې ډېر ښه لګېږي. همدارنګه نوموړي څخه مو د نوموړي د زده کړو په اړه وپوښتل او هغه وویل 13 ټولګي پورې مې زده کړې کړي دي او له کرکټ له امله نورې زده کړې راڅخه پاتې شوي خو اراده لرم چې په راتلونکي کې بشپړې کړم. له نوموړي څخه مو پوښتنه وکړله چې څو خویندې او څو ورونه لري. په ځواب کې وایي 2 ورونه او 3 خویندې لرم. د دې پوښتنې په ځواب کې چې لوی ارمان دې څه دی وایي لوی ارمان مې کرکټ ته د راتګ و چې هغه پوره شوی دی البته د ملي لوبډلې ته. د دې پوښتنې په ځواب کې چې خپلو مینوالو او هیوادوالو ته څه پیغام لري وایي له ټولو هیوادوالو هیله لرم چې په خپل هیواد کې د ورونو په څیر ژوند وکړي د افغانستان د جوړولو لپاره بډې راونغاړي له فساد څخه ځان وژغوري او خپلو خلکو ته په برخه کې خدمت وکړي. پلي قدمونو لیدونکو د ویډیو کتلو څخه یوه نړۍ مننه. زموږ یوټیوب چینل کرک افغان که مو نه وي سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ د بل آیکن کېکاږئ تر څو ټولې ویډیوګانې مو تر تاسو در ورسیږي. مننه.